جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی داوی وی بلغنی رجل عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وی ما ته د الله د رسول په صحابه کې د یو صحابي متعلق پته ولګېدل چې دته د الله د رسول یو حدیث یاد دی د الله د رسول یو حدیث اورېدلی دی چې موږ نه دی اورېدلی وی چې کله ما ته د دې معلومات حاصل شو فابتعت بعیرا د ډېر غربت باوجود صحابه کرام د مال په لحاظ سره ډېر غریبانان که چېرته په دې باندې سړی د حدیثونو هغه احادیث وګوري چې په هغې کې د صحابه غربت بیان شوی قسم په الله سړي د دې زندګۍ نه دا زړه تور شي سړي د دې دنیا نه دا زړه تور شي چې یاره هغه داسې اوچت خلک د دومره غربت باوجود د دین فکر او سوچ هغوی سره څنګه و ما دا سره د پراخۍ د دین نه غافله څومره پراته وایي د سره د ډېر غربت باوجود دومره غربت چې د لباس په باره کې او د هغې دپاره موږ سره داسې خاص څه نه و د خوراک دپاره به په کور کې داسې خاص څه شی نه و د څښاک دپاره به په کور کې څه خاص څه شی نه و خو د ډېر غربت باوجود فابتعت بعیرا ما یو اوښ واخیستل د دې دپاره چې زه د هغه صحابي خواته لاړ شم یو حدیث مې نه دی اورېدلی دومره بې سکونه و وایي ما اوښ واخیستل سرت الیه شهرا په هغه اوښ باندې مې خپل ساز او سامان د سفر کومه زادره چې د هغه مې وتړله او د هغه صحابي خواته روان شوم سرت الیه شهرا یو میاشت مې مسلسل مزل وکړ د څه دپاره د یو حدیث دپاره اوښ مې واخیسته یو میاشت مې مسلسل مزل وکړه د دې دپاره چې یو حدیث صرف د هغه صحابي نه واورم داسې نه چې امت د دې حدیث نه غافله پاتې شي موته سره د ډېرو سهولیاتو باوجود په مساجدو کې موږ او تاسو ته د قرآن او د حدیث واضح منهج او د هغې درسونه کېږي قسم په الله موږ خپله بستره نه شو پرېښوستی موږ خپل کور نه شو پرېښوستی موږ خپل بچي نه شو پرېښوستلی د عصري علومو دپاره موږ خپل بچي وقف کوو خو د دین دپاره موږ خپل ځان او خپل بچي نه شو وقف دا صحابي وایي سرت الیه شهرا یو میاشت مې مسلسل مزل کوو حتی اتیت الشام شام ته راورسېدم د هغه صحابي کور خواته ولاړم او د هغه په دروازه چې څوک ولاړو فارسلت الیه هغه مې ولېږل ورته ووایه چې جابر رضی الله عنه راغلی دی ان جابرا علی الباب د کور مخې ته دی جابر رضی الله عنه ولاړ دی وایي هغه سړی چې لاړې او هغه صحابي ته وایي چې جابر رضی الله عنه راغلی دی او د ګیټ مخې ته ولاړ دی دغه صحابي ورته وایي کم جابر بن عبدالله جابر بن عبدالله رضی الله عنه دی هغه سړی راغلی او ده ته وایي چې جابر بن عبدالله دا ورته وایي هغه صحابي راووتل عبدالله بن انیس الانصاري رضی الله تعالی عنه او دا جابر بن عبدالله رضی الله عنه وایي ما ته غاړه راکړه او را سره میلاو شو ما ورته وویلې ستا په باره کې مې اورېدلي چې یو حدیث دی د الله د رسول نه اورېدلی دی ما نه دی اورېدلی داسې نه چې دا هغه حدیث د هغې د اورېدلو نه مخکې یا زه مړ شم او یا ته مړ شي او دا امت د دې حدیث نه ناخبره پاتې شي سبحان الله دې صحابي د یو حدیث دپاره اوښ یې واخیست مشکلات یې برداشت او یو میاشت یې مسلسل سفر وکړو ما او تا د علم دپاره یو ورځ سفر یو ورځ لا لرې خبره ده 15 منټه نشو ورکولی په دې مسجد کې د ناستې دپاره خپل بچي د علم دپاره نشو وقف کولی دغه شان د ابو هریره رضی الله عنه متعلق راځي دا د رسول الله هغه شاګرد دی چې د علم دپاره ځان وقف کړی و همداسې به د الله د رسول سره په صوفه کې ناست او صوفه د الله د رسول مدرسه وه په دې کې به چې کوم صحابه اوسېدل هغې ته اصحاب صوفه ویلی کېږي او دا دومره غریبانان صحابه وو چې کوم مالداره صحابه وو به صدقې راولېږلې چا به خیرات راولېږل چا به څه هدیه راولېږه د الله رسول ته د الله رسول به په دې صحابه هغه تقسیمه کړي او د الله رسول به د دوی صحابه سره خوراک کو ځکه د الله د رسول مزاج داسې و چې غریبانان یې خوښو د غریبانانو صحابه سره به خوراک څښاک د الله رسول کو نو دا وایي کله ناکله به داسې شو چې لوږې به ډېر راواخیستم خبره به د برداشت نه بهر شوه زه به په صوفه کې ناست وم د اصحاب صوفه سره به ناست وم لوږې به دومره تنګ کړم وان كنت لاعتمد بکبدي على الارض ډېر به مجبوره شوم د خپله خېټه به مې راواخیستله په دې ځمکه به مې زور کوو او زور به مې کوو د دې دپاره چې دا لوږه به زه
زما ختم شي وای ځان ته به مې په دې تسلي ورکوله چې یاره دا خېټه به د ځمکې سره وجنګوم او داسې زور به کوم کېدای شي د دې په وجه باندې ستا دا لوږه ختمه شي وای چې کله قصه د دې نه هم بهر شوه په دې باندې مې زړه ته تسلي نه میلاوېدله لوږې ډېر مجبوره کوم وی ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه وی په هغه لار کېناستم چې په کومه لار باندې به دا خلک تېرېدل کېدای شي چې څوک تېر شي او په ما باندې رحم وکړي او زما د کیفیت نه ورته اندازه وشي څه د خوراک څښاک راته راکړي وی په لاره کې ناست وم چې ګورم د الله رسول مې ولیدل وی د الله رسول چې زه ولیدلم ډایرکټ په خندا شو راته ویلې چې ابا هریره وی د الله رسول زه وپېژندلم چې دې صحابي ته لوږه ده دا وږی دی دا زما شاګرد دی د علم په طلب پسې دلته راوتی دی ما له هر څه پرېښي دي په خپلو خواهشاتو شپې کې خوستې دي د علم د طلب دپاره راغلی دی وی زه د الله رسول وپېژندلم او ما ته یې ویلې چې ابو هریره راځه راپسې وی زه د الله د رسول نه شاته روان یم د الله رسول د ما نه مخکې روان دی چې ګورم د الله رسول خپل کور ته ننوت په کور کې ورته بیبیانو یو پیاله یې ورکړه چې په هغې کې پی و د الله رسول ورته وفرمیل چې دا پی د کوم ځای نه وال په حدیث کې راوي ته شک دی چې هغه بیبیانو ورته وویلې چې پلانکي سړي ستا لپاره هدیه رالېږلې ده یا پلانکي ښځې ستا لپاره هدیه رالېږلې وی دا الله رسول دغه پیاله راواخسته او ما ته یې وویلې چې ابا هریره زه لاړ شه خپلو ملګرو ته اواز ته کوم چې تا سره په کلاس کې ناست دي ستا کلاس پیلو چې دي اصحاب صفا هغوی ته اواز کړه وی دا الله رسول امر وکړو خو چونکې ما د هغه امر هغه تعمیل کوه هغه مې پوره کوو زه را روان شوم ما چې دې صحابهو ته خبر ورکړم په زړه کې را باندې دا خبره داسې سخته تېرېدله چې چېرته زه او دا یو پیاله او هغه ملګري د هغه صحاب صفا په مقابله کې دا یو پیاله څه شی دي هېڅ هم نه دي وی په زړه کې مې دا کرل ریبل کول روان ومه لاړم هغه ملګرو ته مې خبر ورکړ هغوی مې راوغوښتل چې رال د الله د رسول نه اجازت وغوښتل چې موږ داخل شو کور ته د الله رسول ورته اجازت ورکړو صحابه رال کېناست ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی ما ته د الله رسول پیاله یې راکوله ما به یو صحابي ته ورکړه هغه به د هغه پیالې نه پی وڅکل تر دې پورې چې هغه صحابي به موړ شو بیا به دغه صحابي ما ته واپس پیاله یې راکړه ما به بل صحابي ته ورکړه دا کیفیت چلیدل تر دې پورې چې دغه ټول صحابه کرام هغه مړه شو دې ټولو صحابو ښه په مړه خېټه باندې دغه پی وڅکل وایي چې کله پی دې ټولو صحابه وڅکل وایي د الله رسول ما ته وفرمیل چې ابا حر ابو هریره وایي ما ورته وفرمیل چې لبیک یا رسول الله زه حاضر یم ای د الله رسوله امر کوه حکم کوه وایي د الله رسول ما ته وفرمیل فبقیت انا وانت ابو هریره ټول خلاص شو پیاله ډکه ده زه او ته صرف پاتې وایي د الله رسول ما ته پیاله یې راکړه او راته ویلې چې وڅکه وایي ما وڅکل تر دې پورې چې زه موړ شوم بیا یې راته ویلې ما ورته ویل چې د الله رسوله بس وایي بیا یې راته ویل چې وڅکه بیا مې وڅکل وایي بیا یې پیاله یې ورته ویله بیا یې راته ویل چې وڅکه وایي ما ورته ویل چې ای د الله رسوله بس نور گنجایش نشته په آخره کې د الله رسول د ما نه پیاله یې واخیسته او هغه پیاله یې د الله رسول څکله د هغې نه مخکې بسم الله وویله او د الله شکر یې ادا کړه داسې کیفیت په صحابهو باندې او دا صرف د صحابهو نه بلکې د الله د رسول به هم داسې کیفیت یو ورځ د کور نه راووته د امام نووي رحمه الله په ریاض الصالحین کې دغه روایت راوړی دی د کور نه راووته لوږې تنګ کړی د الله رسول لوږې راخیستی په کور کې د خوراک او څښاک څه نه و ساعت به نه تېرېدل بهر راووتل وایي چې زه بار به د ملګرو سره میلاو شم دا پام به مې غلط شي کېدای شي چېرته چا څه دعوت کړي کېدای شي چېرته چا صدقه څوک راته څه هدیه راکړي د هغې باندې ګزاره وکړم وایي چې ومې کتل بار دوه صحابه ابوبکر او عمر رضی الله عنهم ولاړ وایي ما ورته وویل چې ما اخرجکما ای صحابهو تاسو څنګه راوتي یئ زه خو لوږې راخیستی وم په دې وجه راووتم تاسو څنګه راوتي وایي صحابه ورته وویل چې ای د الله رسوله زمونږ سره هم دا کیفیت دی او د الله رسول ورته وفرمیل چې زه هم وږی یم دا د صحابهو هغه کیفیتو زما محترم د مال په لحاظ سره ډېر غریبانان په تاریخ کې د هغې د غربت څه مثال نشته
خو د دین په لحاظ سره داسې مالداره چې په تاریخ کې د دې مالدارتوب سنې مثال نشته. سره د ډېر غربته صحابه خپل ځانونه د علم دپاره وقف کړي. د ابو هريره رضی الله عنه متعلق راځي امام بخاري رحمه الله د محمد ابن سیرین رحمه الله په روایت سره دا روایت نقل کړي. امام نووي رحمه الله په دې ریاض الصالحین کې دغه روایت راوړی. دا وایي چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وی کله ناکله به د ډېرې بېهوشۍ او لوږه به دومره راله چې د برداشت نه به بهر شو. آخر انسان به دا لوږه به په ما راځي، وجود به مې سهاره پورې دا برداشت کړي. کله به چې خبره د برداشت نه بهر شوه وی بېهوشه به شوم او د الله د رسول د بیبي د حجرې رضی الله د حجرې خوا ته هغه به را پرېوتم او کله به د الله د رسول د منبر خوا ته را پرېوتلم. وی خلک به تېرېدل او دا خپې به په ما باندې اړولې راړولې. زما په دې سر باندې به د خلکو دا خپې اړولې راړولې او خلکو به دا ګمان کو ویرا انی مجنون وما بی من مجنون. وی خلکو به دا ویلې که دا چېرته لیونی پروت دی، مجنون دی. او حال لا چې زه به لیونی نه وم، لوږې به راخستې ومه، لوږې به دې ته مجبوره کړمه چې زه به بېهوشه شومه، پروت به ومه، طاقت به مې نه و، خو د علم حرص مې دومره ډېر و، د علم سره مې دومره شوق و چې دا خپله لوږه مې برداشت کوله، خو د الله د رسول صحبت او د هغه ملګرتیا مې نه پرېښوستله، د هغه نه مې علم حاصلول. ما او تا چې نن ویو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د الله د رسول په صحابهو کې د ټولو نه زیات روایات، کثیر الروایات، ډېر احادیث چې د کوم صحابي نه نقل دي هغه ابو هريره رضی الله عنه. دا د هغه لوږې برکات و، دا د هغه سختې نتیجه او ثمره ده چې الله رب العالمین په صحابهو کې دته یو شان ورکړ. دا یو محدث دی، دا یو مفسر دی ابو هريره رضی الله عنه. پپلونو دې درځم شاهد یاره در پسې یم